د خوست ملي رادیو تلویزیون قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډیرو ګلالیو زده کوونکو نننۍ موضوع د پوتنشیل توپیر اندازه کول دی د نم ټولګي فزیک کې. په هغې نه انشاءالله موږ تاسې مفصل بحث کوو. یعنې لومړی که چیرې موږ تاسې فکر وکړو د پوتنشیل توپیر اندازه کول. کله چې موږ تاسې د پوتنشیل توپیر اندازه کوو د هغې دپاره د رادیو تلویزیون قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د پوتنشیل توپیر اندازه کوو، نو موږ دغه پوتنشیل توپیر چې اندازه کوو موږ ولټمیتر په موازي ډول په برېښنایي دوره کې شی کوو تړو. که چیرې یوه برېښنایي دوره موږ تاسې ولرو په دې ځای کې، دا ځای کې یوه برېښنایي دوره ده، دا بیټري فرض کوو. دلته موږ که چیرې یو مقاومت ولرو په دې شکل سره او دا منفي قطب ده، دې ته موږ تاسې آریا یو یعنې ریزسټنټ ویته یایو، مقاومت ویته یایو. دلته موږ تاسې پوتنشیل توپیر چې اندازه کوو ولټمیتر د په برېښنایي دوره کې په موازي ډول شی کوو تړو. یعنې په یوه دوره کې ولټمیتر په موازي ډول تړلی کېږي. دا ریزسټنټ مقاومت ته که ګروپ وي که پکا وي چې هر څه وي، دې سره چې کله موږ تاسې ولټمیتر تړو په موازي ډول یې تړو، نو دغه یوه هغه برېښنایي دوره ده چې په دې کې ولټمیتر تړی شوی ده. نو د ولټمیتر دپاره چې موږ تاسې په دا دوره کې تړلی ده، نو لومړی باید دا په نظر کې ونیسو چې که چیرې یو ولټمیتر موږ دا شکل سره ولرو، په دې شکل سره یو ولټمیتر ولرو چې هغه منفي مثبت قطبونه هم لري. دې درجه که چیرې درجه بندي شوي وي په دې شکل سره، دا یوه خانه دوې درې لکه مخکې مو چې په امپیر میتر نه بحث کړی و په دې شکل سره وي. دلته یې لیکلي وي چې په دا ځای کې 12 ولټه، دا اخري حد ده، او دلته یوه ستن قرار لري چې کله ولټمیتر تړو بیا ستن چې کېږي هغه ولټیج ښیي چې یوه اندازه پره د ستن انحراف کړي. په همیشه دپاره باید موږ پاملرنه دا وي چې ولټمیترونو اخري حد باید په نظر کې ونیسو، دا اخري حد ده. داسې منابعو سره وبخئ د داسې سرچینو سره چې هغې ولټیج زیات وي باید ونه تړلی شي. که چیرې 24 ولټه موږ برېښنایي سرچینه ولرو، هغې ولټیج 24 وي او موږ دغه کوم ولټمیتر چې ده دا 12 ولټه اندازه کوي. که دې سره یې موږ وصل کړو کیدای شي چې دغه ولټمیتر چې شي وسیزي، نو آخري حد بیا همیشه دپاره په نظر کې نیسو. د 12 نرکوز تر 12 پوره موږ کړای شو چې د دې پوتنشیل تفاوت د دې ولټمیتر په اساس نه اندازه کو، او که چیرې د دې نه لوړ ولټیج موجود وي بیا موږ نشو کولی چې ولټیج په هغه نه چی کو اندازه کو. نو دغه هغه ته باید موږ ځیر شو چې په دې شکل سره موږ تاسې دې نه کور وخولو. یوه بله مسله ده چې موږ تاسې په برق فزیک کې یلی وه، یو ایسي برېښنا ده یعنې الټرنیټیو کرنټ، او بل ډي سي برېښنا ده ډایرکټ کرنټ. دې ته باید موږ پاملرنه وکړو چې کله ولټیج کسو نو موږ که چیرې د وي لوندې ایوي لوندې داسې یوه کرښه وي، دا د مستقیم جریان دپاره موږ یې د ولټمیتر نه کور وخولو، او که چیرې د وي لوندې یعنې منحني خط وي، دا د ژوندي برق دپاره یې دې نه استفاده کو. یعنې دا درې نقطې باید په نظر کې ونیسو. یو دا چې د برېښنا ډول باید موږ مشخص کو چې دا
مستقیم جریان ده که متناوب جریان ده. دا د یوه مسله. دویمه مسله دا چې موږ باید د دې ولټمیټر آخري حد وکیسو چې د آخري حد څومره ده، یعنی تر څومره پره د دې ولټمیټر هغه ظرفیت ده چې ولټیج اندازه کړي. که چیرې دې نه لویږي بیا موږ هغې منابعو سره سرچینو سره ولټمیټر نه تړو، ځکه چې دا حساسیت چې ده یا کوم ظرفیت چې ده 12 ولټ اندازه کولی شي، دې نه لوړ ولټیج نشي اندازه کولی. او دغه مسالې باید شی کو په نظر کې ونیسو. بیا ارسو هغې نه وروسته برېښنایي مقاومت ده. برېښنایي مقاومت چې کله موږ تاسې په نظر کې نیسو، یعنی دویمه مسله موږ تاسې برېښنایي مقاومت که چیرې موږ تاسې یو نال ولرو، ای نال نه که چیرې اوبه تیروو، که چیرې دغه نال په خپل منځ کې شګې کونې تیږې دا شیان ونه لري، د دې نال نه دغه اوبه په اسانۍ سره چی کړی شي، تېرېدی شي. دا فرض کوو چې یو نال لرو، د دغې نال نه که چیرې اوبه تېرېږي، که چیرې دغه نال په منځ کې هغه نه وي، کونې تیږې نه وي، د دې نه د اوبه بیا په اسانۍ سره چی کړی شي، تېرېدی شي. نو که چیرې د دې په منځ کې موږ تاسې کونې تیږې یا شګې ولرو، دغې نال نه په اسانۍ سره اوبه نشي تېرېدلی. ولې؟ ځکه چې د دې اوبو د حرکت یا د جریان په مقابل کې خنډونه یا مانع موجوده ده. دغې مانع ته چې د دې اوبو حرکت ورکوي یا د اوبو سرعت ورکوي، دغې ته موږ مقاومت یلی شو. خو په برق کې که چیرې موږ تاسې یو سیم ولرو، یو سیم ولرو یعنی یو هادي موږ تاسې لرو، دې هادي نه چې کله جریان تېرېږي، د برق جریان چې کله وینه تېرېږي، دغې په منځ کې موږ تاسې یعنی چی لرو، اتومونه لرو، ذرې لرو چې دغه سیم نه جوړ شوی نه. دې نه چې کله آزاد چارجونه، آزاد چارجونه چې کله دغې هادي نه تېرېږي، دې هادي په وړاندې د دې سیم دغه کوچنۍ ذرې د دې د آزادو چارجونو سره په مقابل کې ټکر کوي. کله چې دغې آزادو چارجونو د دې سره د دې ذرو سره د سیم په منځ کې چې د دې سره ټکر وکړو، د دې ټکر په نتیجه کې دغه سیم که چیرې موږ تاسې لمس کو، په هغه صورت کې چې دا سیم چی وي پوښ ولري، موږ تاسې تودوخه حس کوو. دا په دا معنی چې د دې سیم مقاومت د آزادو چارجونو په مقابل کې شتون لري او د دې چارجونو هغه حرکت چی کوي، ورکوي. کله چې ورکوي، دې برېښنایي انرژي چی کېږي، په مصرف رسیږي. هغه برېښنایي انرژي چې کله په مصرف رسیږي، دلته تودوخه موږ حس کوو. نو موږ په لاند ډول داسې تعریفوو چې په یوه برېښنایي دوره کې د آزادو چارجونو په مقابل کې د خنډ یا مانع د مقاومت په نوم یادېږي. یعنی په یوه هادي کې د آزادو چارجونو په مقابل کې خنډ یا مانع عبارت له مقاومت نه ده. او مقاومت موږ په چی سره ښیو؟ په آر سره یې ښیو. آر سره چې ښیو، نو آر په خپله چی ده؟ رزسټانټ ده. یعنی که د تعریف یې لیکئ، تعریف یې داسې ولیکئ چې د آزادو چارجونو په مقابل کې خنډ یا مانع عبارت له مقاومت نه ده. د آزادو چارجونو په مقابل کې خنډ یا مانع عبارت
له مقاومت څخه ده. یعنی ازود چارجونه چیرته وي؟ یعنی په یوه هادي کې باید وي. هادي کې یعنی د آزادو چارجونو په یوه هادي کې د آزادو چارجونو په مقابل کې خنډ یا مانع عبارت له مقاومت نه ده. مقاومت مونږ په چی ښیو؟ مقاومت مونږ په آر سره ښیو. آر سره ځکه ښیو چې آر په خپله مساوي کېږي په ریزیسټنس مقاومت ته یایي. په آر سره یې ښیو، په اوم سره چې کېږي واحد چی ده؟ واحد اوم ده. او په چی سره اندازه کېږي؟ اندازه کېږي په اوم متر. اوم متر سره یې موږ تاسې چی کوو؟ اندازه کوی شو. یعنی داسې یایو چې په یوه هادي کې د آزادو چارجونو په مقابل کې خنډ یا مانع عبارت له مقاومت نه ده. مقاومت موږ تاسې په آر سره ښیو او په چی اندازه په آر سره یې ښیو ځکه چې د هغه اولنی توری د ریزسټنټ آر ده او واحد چی ده؟ اوم ده. په چی سره اندازه کېږي؟ په اوم متر سره اندازه کېږي. نو موږ دغه اوم بیا د اومیګا په هغه سره ښیلی شو، په سیمبول سره. په دې سیمبول سره یې موږ ښیلی شو چې دغې ته موږ یعنې اومیګا یایو. د اومیګا په سیمبول سره دا چی کېږي؟ ښیلی کېږي. اومیګا د اومیګا په سیمبول سره موږ دا ښیلی شو. هر څو دې ته چې موږ برېښنایي مقاومت چې ده دا په ټولو فلزاتو کې یعنی یو شکل نه ده. په ځینو فلزاتو کې ډېر ده او په ځینو فلزاتو کې کم ده. هغه فلزات چې په هغه کې برېښنایي مقاومت زیات ده هغه په ګوته کوو. هغه فلزات چې برېښنایي مقاومت کم ده هغه هم چی کوو؟ په ګوته کوو یا هغه ښیو. یعنی برقي مقاومت په ټولو فلزاتو کې یو رقم نه ده. په ټولو فلزاتو کې برېښنایي مقاومت یو ډول نه ده. هغه فلزات چې برېښنایي مقاومت یې کم دی هغه کوم دي؟ لکه طلا یعنی سپین زر. دویم نقره لکه دغه وبخی سره زر دي. سره زر. نقره یعنی سپین زر. دریم المونیم. څلورم میس. دا هغه فلزات دي چې د هغې برېښنایي مقاومت شی ده کم ده. خو دغه سپین زر او دغه سره زر دې ارزښت زیات ده. په برېښنایي وسایلو کې دې نه استفاده نه کړي ځکه چې دې قیمت زیات ده. دغه المونیم او میس چې شول دې نه د برق د مزو د سیمونو په جوړولو کې چې کې ډېره استفاده کوي. د دې دوو فلزاتو نه زیاته استفاده ده په برقي سیمونو جوړولو کې. د دې دوو فلزاتو نه چې دا ډېر قیمتي دي دې نه ډېره استفاده نه کوي. دویم ډول بیا هغه فلزات دي چې هغې هغه برېښنایي مقاومت شی ده ډېر ده. هغه فلزات چې
برېښنایي مقاومت یې ډېر دی. هغه کوم دي؟ هغه لکه نیکروم فلز ده چې دا د کرومیم او د کرومیم فلز یو ده، بل د هغه فلز ده، د دې دوو فلزاتو د هغه نه جوړ شوی ده. دا فلزات شی دي؟ دا بیا سخت فلزات دي. یو د کرومیم په نوم ده، بل د نیکل په نوم ده. یعنی نیکل او کرومین چې سره جمع کو، کرومین، دا دوه فلزات چې موږ سره جمع کو، دا د نیکروم فلز په لوس رو کوي. دا نیکروم فلز د برقي مقاومت زیات ده. دا د برقي بخاریو او منقلونو په جوړولو کې د نه زیاته استفاده کوي. یعنی فلزات د مقاومت له اړخه یا له پلوه یو ډول مقاومت نه لري. یعنی ځینو برېښنایي مقاومت زیات وي، ځینو چې وي کم وي. نو دا هغه فلزات دي تاسو کتابه کې لیکلي دي چې په دوه ډوله ویشلي دي، یو زیات مقاومت لري او بل کم مقاومت لري. هر څو د فلز مقاومت په څلورو عواملو پورې تړاو لري. یو عامل نوعیت دا ډول ده چې څه ډول فلز ده. لکه دلته مو چې ذکر کړه، مقاومت یې د فلز په ډول پورې تړاو لري چې هغه په کوم ډول سره ده. یعنی هغه فلزات دي چې مقاومت یې زیات ده، هغه فلزات دي چې مقاومت یې کم ده. یو ډول فلزات یعنی د برقي مقاومت دا چې دا په څلورو عواملو پورې تړاو لري. یو عامل د فلز نوعیت ده یا ډول ده چې کوم ډول فلز ده. که سره زر وي مقاومت یې کم ده، او که چیرې دغه نیکل وي د مقاومت شی ده زیات ده. دویم هغه یې دا دو چې د سیم اوږدوالی ده. سیم اوږدوالی په دا معنه څومره چې سیم یا د برق هدي اوږدیږي دومره مقاومت شی کېږي زیاتیږي. څومره چې سیم لاند وي هغې مقاومت شی وي کم وي. درېیمه هغه عامل چې ده د سیم پنډوالی ده. معنا دا چې څومره سیم غوټ وي یعنی مقطع یې لویه وي په همغه اندازه برېښنایي مقاومت یې کم ده. څومره چې سیم نری وي هغه مقطع یې کوچنی وي برېښنایي مقاومت یې څه ده زیات ده. یعنی که چیرې موږ ډبل سیم ولرو، غوټ سیم ولرو، هغه څه ده برېښنایي مقاومت یې هغه د ډبل سیم چې وي برېښنایي مقاومت یې کم ده. هر څومره چې سیم نری کېږي برېښنایي مقاومت یې څه کېږي ډېرېږي. څلورمه خبره دا ده چې تودوخه ده. یعنی څومره چې یوه هدي تودوخې درجه زیاتیږي په همغه اندازه یې مقاومت څه ده د هغه په وړاندې د جریان په وړاندې ډېر ده. څومره چې سیم څه وي سوړ وي په همغه اندازه د دې مقاومت څه کېږي کمیږي. هر څو دویمې هغه مسئلې ته د اوم د قانون برخې ته د اوم قانون داسې یو قانون ده چې په یوه برېښنایي دوره کې د ولټیج او د برېښنا د ولټیج او د جریان یو ثابت نسبت ده چې هغه ثابت نسبت یعنی هغې ته موږ مقاومت یایو. هغه مقاومت
یعنی چې دا یو نسبت منځته راوړه ده، دا د اوم قانون بیانوي. د اوم قانون په دې شکل سره ده چې که چیرې موږ یوه برېښنایي دوره ولرو، په برېښنایي دوره کې یعنی ولټیج پر جریان، یا که چیرې دا شی ولیکو چې مقاومت مساوي کیږي ولټیج پر جریان، دغې نسبت ده، دې نسبت ته موږ مقاومت یایو. او دا داسې بیانوي چې کله موږ مقاومت ولرو، مقاومت مساوي کیږي وی پر آی نه. دا د مقاومت دپاره یو فرمول ده. او کله چې جریان نه معلوم وي بیا دې دپاره بیا بل فرمول ده. او کله چې بیا ولټیج نه معلوم وي دې دپاره بیا بل فرمول ده. یعنی دغې نسبت ته د اوم قانون یلی کیږي. اوم قانون بیا په دې شکل سره که چیرې موږ تاسې مثالونه کې حل کړو، مثالونه بیا ښه پیدای شو. موږ یو څو مثالونه یې تاسو په کتابه کې وو. که چیرې موږ مقاومت مساوي شي وی پر آی نه، موږ دې دپاره چې هغه پیدا کړو، هغه ولټیج پیدا کړو، طرفین وسطین بکو. نو آر ضرب آی، آر ضرب آی بو مساوي شي په وي سره. دغه فرمول بیا د ولټیج دپاره ده. که چیرې بیا موږ آی نه معلوم وي بیا به آی دا شی کو چې آی مساوي کیږي دا چې ضرب په حالت کې د ولې وړو نو وی پر چی بشي؟ وی پر آر بشي. دغه فرمول بیا د جریان دپاره ده، دغه فرمول بیا د ولټیج دپاره ده، دا بیا د مقاومت دپاره ده. خو موږ جریان چې ده په امپیر یې اندازه کوو، نو موږ بیا د آی په ځای بیا ولته په هغه کې چې کله محاسبه کړو بیا موږ امپیر لیکلی شو. نو دلته یو څو پوښتنې دي چې هغه پوښتنې موږ ته داسې روکړي دي. دا درې فرمولونه به موږ تاسې په یو ولرو. دې درو فرمولونه په استفادې سره موږ کولی شو چې دغه پوښتنې حل کړو. اول فرمول د مقاومت دپاره دا ده چې آر مساوي کیږي وی پر آی، او که چیرې وی نه معلوموي وی به مساوي شي آر ضرب آی، او که چیرې په خپله آی نه معلوم وي آی به مساوي شي وی پر آر نه. دې درو فرمولونو نه په استفادې یوه پوښتنه دوی تاسو په کتابه کې فکر کم ولرئ. داسې یوه پوښتنه یې کړې دو چې موږ آی مساوي ده، آی مساوي ده 10 امپیره جریان ده، او آر چې ده مقاومت دا 4 اومه ده، او وی چې دو دا نامعلومه ده. پس تاسې چی پیدا کوئ؟ وی پیدا کوئ. وی دپاره موږ فرمول لرو چې وی مساوي کیږي آر ضرب آی. پس دې ځای نه وی به مساوي شي آر څومره ده؟ آر 4 اومه مقاومت ده ضرب آی څومره ده؟ 10 امپیره جریان ده. پس دې ځای نه به وی مساوي شي 4 چې په لاسو کې ضرب کو 4 ولته. یعنې د پوتانشیل تفاوت چې دلته معلوم و نو 40 ولټه د پوتانشیل تفاوت ده. یوه پوښتنه یې داسې کړې دو. بله پوښتنه یې داسې کړې دو چې مقاومت معلوم ده دلته 4 اومه ده، او جریان چې ده دا بیا
هغه ده 3 امپیره او وی بیا دلته نامعلومه ده. که چیرې دغه جریان فرق وکړي دا شی لیکلی دی چې ار مساوي کېږي 4 اومه مقاومت، آی چې ده 3 امپیره جریان ده او وی ولټیج چې ده دا نامعلوم ده. تاسې پاس ولټیج شی کوئ پیدا کوئ. ولټیج د پیدا کولو دپاره موږ تاسې فارمول لرلو چې وی مساوي کېږي آی ضرب آر سره. پس دې ځای نه به وی مساوي شي 4 3 امپیره ضرب 4 اومه. پس دې ځای نه به ولټیج مساوي شي په 3 چې په 4 کې ضرب کو 12 ولټ. خو که چیرې داسې وشي دا یوه پوښتنه به بیا په درو هغه نه هغه کو حل کو. که چیرې داسې وشي چې هغه 3 سره فارمولونه یا 3 سره رابطې په دانې تطبیق کو. که چیرې وي 12 ولټه شي او دلته جریان نه معلوم وي، تاسې چې وکئ جریان په لوس وروړئ. د جریان د پیدا کولو دپاره موږ فارمول سره رقم لرلو. دا رقم مو لرلو چې آی مساوي کېږي پاسې دې ځای نه آی مساوي کېږي وی پر آر نه. پاسې دې ځای نه به جریان مساوي شي وی موږ 12 ولټه ده او مقاومت څومره ده 4 اومه ده. پاسې دې ځای نه به آی مساوي شي 1 په 4 کې 4 3 په 4 کې 12 ولټ پر اوم نه امپیر. نو موږ دا شی لیکو چې 3 امپیره جریان بې دې نه چې کېږي تېرېږي. موږ جریان هم چی کولی شو په لوس وروړلی شو. خو په دا کې نوره مثالونه کېدي چې هغه مثالونه یې د یوه کور وشو. یو بل مثال ده چې په هغه کې دا شی لیکلی دي چې جریان چې دا په یوه برېښنایي دوره کې 10 امپیره ده او په خپله مقاومت چې ده هغه بیا 6 اومه ده او ولټیج د دې چی کوئ په لوس وروړئ. پس د هغې ځای نه ولټیج مساوي کېږي یا ولټ مساوي کېږي آی ضرب آر سره. پس د هغې ځای نه 10 امپیره ضرب 6 اومه. پس د هغې ځای نه دغه وی مساوي کېږي وی به مساوي شي 10 په 6 کې 18 ولټه پوتنشیل تفاوت به د دې برېښنایي دوره کې وي. نو په دې شکل سره موږ کولی شو چې ډېر مثالونه حل کړو. خو فکر کوم دلته د دې هغه وخت کم ده د دې ویډیو. نو موږ کولی شو چې یو مثال بل حل کړو. هغه په دې شکل سره چې که چیرې یو مثال ولرو چې په هغه کې آی مساوي جریان مساوي په 6 امپیره وي او په خپله ولټیج د دغې برېښنایي دورې 10 ولټه وي او تاسې مقاومت د دې هغه په لوس وروړئ سیستم. پس د هغې ځای نه مقاومت چې مساوي کېږي موږ لرلو چې مقاومت مساوي کېږي ولټیج پر آی نه. پس د هغې ځای نه به آر مساوي شي ولټیج یې موږ 10 ولټه ده او جریان څومره ده 6 امپیره ده. پس د هغې ځای نه آر مساوي کېږي 1 په 6 په 6 15 ور 6 10 نو 15 ولټ پر امپیر نه مساوي کېږي به چې سره په اوم سره. یعنې برېښنایي مقاومت به دلته څومره وي 15 اومه وي. په راتلونکي ویډیوګانو کې انشاءالله په نورو موضوعونو نه به بحث کوو. په دې بارونو چې
او تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. خدای دې وکړي چې یو څه مو د دې ویډیو نه حاصل کړي. بیا لا پامان.